د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړیو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او له هغه ورځې ویریږي چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنل شي نه هیڅوک د فدیه په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي تاسو ځامن حلال ول او تاسو لونی ژوندۍ ساتلي او په دې حالت کې تاسو د رب لوري پر تاسو لوی ازمويښت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ دریاد کړی هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون دریاد کړی چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ چې تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم دریاد کړی چې کله موسی علیه دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلی و چې مونږ بس تا په خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګند توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو نه ویل هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې وا قوي سایه قدر تراغله تاسو به روح غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې په کار د چې لدې کې غني ورسته تاسو شکر وباسئ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مونږ ورېز پر تاسو سورې کړ د منو سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته می وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دي هغه خوري او تاسو په خوانه چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او یاد کړئ چې کله موږ ویلي و چې دې کلی ته چې تاسو په مخ کې د ننوځي د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخوري مګر د کلی په دروازه کې د سجدي په حال کې ننوځي او وای یا الله زمون ګناوي وبخه موږ تاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حکومت خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانی او چې هغو کولی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او هغه وخت در یاد کړی چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل هنسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټې دي او هر قبيله وپوهېده چې له کومه ځایه خپل اوبو واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې و چې د الله له لوري درکړای شوی روزي وخوري وڅښي او په ځمکه کې ورانه مکوي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای ل خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي نو موسی وویل آیا دی وګوره شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړي خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بې وزلي او بد ورځ ور باندې راغله او د خدای په قهر اخته شو
دا نتیجه وا چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو الله سپورې کړ. دا نتیجه وا د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پر لپسې پکې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او د یاد کړی هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او له تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلي او په هغه کې درج شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګاری چلند غوړه کړئ شي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولهغه ورسته تاسو له خپل لوز نه واوختي د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت تاسو ملګرتیا پرې نه خوده کنه نو تاسو تباه کیدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیری کړی. موږ هغه ته ویل چې بيزوګانی شي او په داسې حال کې اوسئ چې له هر خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زماني او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته ویل چې الله تاسو ته دی وی غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیات له موږ سره مسخري کوي. موسی ویل زله دینه خدای ته پناه وروړم چې د جاهلانو له ډلې څخه ووسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خنو لخپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د هغه غوا څه تفصیل وکړي. موسی ویل الله لار خودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړوي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغه سی وکړي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. او بیا ویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی ویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دي وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا ویل خپل رب نه د څرګنده پوښتنه وکړه چې راوخی څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لویدلی یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا
ويسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کول به کړي، نه یې ارهټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې، بیا یې هغه ذبحه کړه، که نه نو د دې کار کوونکي نه وو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلیو، بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای، او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوي. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسد هغه یو برخه ووهي، وګورئ دغه چې الله مړي ژوندي کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښانې درښيي ترڅو وپوهیږئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شو، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسو په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلای دی، او کله چې په خپل منځو کې یو له بل سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښيي چې الله تعالی تاسو ته درښودلې دي، ترڅو چې تاسو د رب په وړاندې تاسو پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړئ. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې ورډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.